نو د دې ټوټل حساب چې شو هغه 99,680 روپۍ. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د باړې علاقه د بټتل نن بیا د ورځ دلته ده په دې دوړو کې خړ پړ شو. د مورکۍ له مې مونږ یو څو ځله مخکې م راغلو. تېر ځل چې کله مونږ راغلو د دې واز مونږ اوچت کړو نو دې له مونږ ستاسو هغه امانتونه چې کوم وو هغه 67,580 روپۍ دا دې له ورکړې وې. اوس دې له زمونږ څه روریان دي خوریانې دي هغې وله دا 32,100 روپۍ رالیږلي دي. نو د دې ټوټل حساب چې شو هغه 99,680 روپۍ دا شو. دا د میاشتې سودا د دې راغلې ده. مورکۍ دا ستاسو امانت دا قبول کې. یا الله دې مه بدرنګوي، الله دې په ټولو مسلمانانو رحم وکړي چې څوک د غریبانو خدمت کوي او عزت کوي. الله په پروردګار دې په آل الواد او په ټولو مسلمانانو برکت کېښول کړي. او الله دې ټول د دین اسلام خویندې ورونه سره ورونه وګرځوي. او دا کوم آفتونه چې راغلي دي او خلک متاثره دي الله دې دا په خیر په ساعت موږ نه دفع کړي او موږ د خپلې خونې او کورونه اباد کړي. په خپلو بچو دې الله هر سړی خوشحاله کړي. امین. د دې مورکۍ په دعا به امین وکړو ځکه په ټوله نړۍ کې ډېر سخت وخت دی خو ولې په دنیا کې ښه خلک ډېر شته. تېر ځل چې کله موږ د دې خپرونه وکړه نو د رستم نن سبا اسسټنټ کمشنر صاحب دی هغې ما سره رابطه وکړه او یاره زه مې د مورکۍ له ځم. نو الحمدلله ښه خلک ډېر دي لاس امداد هم کوي او موږ به هم کوشش کوو چې د داسې قسم له بېوسه بېکسه خلکو سره ودرېږو او ستاسو امانتونه دې ته ورسو. نو دعا به دغه کوو په دغه دعا سره چې کومه دعا دې مورکۍ وکړه چې الله پاک دې په خپل فضل و کرم سره د ټولې دنیا نه دا چې کومه دا وبا راغلې ده دا دې ختمه کړي. د خپل کیمرمین وسیم جان سره د پېښور نیوز نیو ټیم سره په لوی الله مسپارم. د الله په امان.